سبا د افغانستان او هیرلند ترمنځ د درې نړیوالو شلوريزو لوبو لومړۍ لوبه پیلیږي. دغه لوبه د افغانستان پر وخت ماښام پر 8:30 بجې باندې پیلیږي او په شارجه کرکټ لوبغالي کې هم د هوا حالات صفا ښودل سوي دي. په سبانۍ لوبه کې 11 کسیزه لوبډله دا چې صدیق الله تل د یوه اوږده ځنډ وروسته په لوبډله کې ځان ته ځای جوړ کړی دی په شلوریزه سکواډ کې اخیستل سوی دی، په دې هیله چې په 11 کسیزه لوبډله کې هم واخیستل سي او په اوپننګ کې د رحمان الله ګربز سره اوپننګ ترسره کړي. دا چې شیلاس او چوپلاسي به اوپننګ ترسره کړي، ابراهیم زدران ته په ونډون کې موقع ورکړل سي، ورپسې به اسحاق رحیمي راځي او اجاز احمدزي ته هم باید چانس ورکړل سي. اجاز احمدزي هم نوی لوبغاړی دی، ځوان لوبغاړی دی، ارلونډر لوبغاړی دی، باید دغه لوبغاړی هم د پامه څه ونه غورځول سي. راشد خان د 4 میاشتې ځنډ وروسته یو ځل بیا لوبډلې ته راغلی دی او ترڅنګ یې مجیب رحمان هم په لوبډله کې اخیستل سوی دی. د راشد خان او مجیب رحمان په شتون کې نور احمد او ننګیالي ته ډیر چانس نه جوړیږي، خو دا چې راشد خان، مجیب او محمد نبی نور احمد دا په آی پی ایل کې هم لوبیږي، نو باید ننګیالي ته په لوبډله کې چانس ورکړل سي. دا چې نړیوال جام او آی پی ایل را روان دی، نو ډیری لوبغاړي په آی پی ایل کې هم مصروفه دي چې آی پی ایل هم ډیر مهمې سیالۍ دي او ورپسې نړیوال جام را روان دی. دغه لوبغاړي په یوه نیمه لوبه کې دمه وکړي، ننګیالي ته په لوبډله کې چانس ورکړي. دا چې ننګیالي په خپله لومړۍ او د هیرلند پر وړاندې په وروستۍ 500 اوریزه لوبه کې بهترین پرفارمنس وکړ، نو باید دغه لوبغاړي ته هم په 11 کسیزه لوبډله کې چانس ورکړل سي. د فرید ملک، نوین الحق او فضل حق فاروقي په شتون کې بیا وفادار ته ځای نه جوړیږي، خو دا چې نوین الحق او فرید ملک هم تر ډیره پورې ښه نه دي ثابت سوي، نو باید وفادار ته چانس ورکړل سي چې مسلسل ولوبول سي او استعداد یې معلوم سي. وفادار مومند د سریلانکا پر وړاندې په وروستۍ لوبه کې یو څه ښه بالینګ ترسره کړ، نو تمه ده چې په دغه سیریز کې یو ځل بیا ولوبول سي ترڅو د نړیوالو لوبو د پریشر سره اموخته سي. او دا چې فرید ملک مسلسل لوبېدلی دی، ښه نتیجه نه ده ورکړې، نوین هم تر ډیره پورې ښه نه دی ثابت سوی، باید وفادار ته هم چانس ورکړل سي.